مولا منبر باندې صفا خبرې ولې کوي؟ مولا منبر باندې صفا خبرې ولې کوي؟ خوله به دې ماته شي، رښتیا خبرې ولې کوي؟ او صفا صفا ووایه، نه منم غریب په ځمکه، بغیر ډولکي نه په سرنا خبرې ولې کوي؟ او مولا دا عشق دی، څه ګپ خو نه دی. مولا دا عشق دی، څه ګپ خو نه دی، دا پښتونخوا ده، دا یورپ خو نه دی. او دا ستا په عشق کې د لنډی خلیل د حق وینا کوي، لاچک خو نه دی. او ډېر دغه نه چې داسې سوتنه لیوني پیدا کا، ګیدړان نه څو ازمري پیدا کا. او چې د غریب په درمن وي مورې، یو څو نران بچي پیدا کا. او د پلار وطن د ننګ ناموس په خاطر څو داسې پیغلې څو زلمي پیدا کا. او امن په خپله به دې راشي خپوله، په عشق کې لږه دلچسپي پیدا کا. او بیا به په ټول کام کې په خپله راشي، ته زړه لږ ځان کې تبدیلي پیدا کا. او سپرلیا راشه لږ زمون کلي ته، د بیمار زړونو کې مستی پیدا کا. او د غریبانو حق غوښتو لپاره ښځې کمزوري دي، سړي پیدا کا. د غریبانو حق غوښتو لپاره ښځې کمزوري دي، سړي پیدا کا. او پرېږده دا مړي په کلاره پرېږده، راپاڅولو د ژوندي پیدا کا. او شاعره روره د قلم په څوکه، دې اوږده کام کې بیداري پیدا کا. او خود حقیقت به چې په خپله خود جوړ، حقیقت به چې په خپله خود، خو لږه مینه مجازي پیدا کا. او در د لنډی خلیل ته وویې لار کې ماله یو یار نن سمدستي پیدا کا. پښتونخوا په پښتنو څه وشو؟ په دې مومندو اپریدو څه وشو؟ خو یو ښکلي بل ښکلي ته ووایه غوږ کې د دې لنډی خلیل په خپو څه وشو؟ نور خبره به یو څه شو، نور ټایم ډېر نه. د ضمیرونو خرڅېدو نیلام به کله راځي؟ د ضمیرونو خرڅېدو نیلام به کله راځي؟ د غریب کام ته د غټانو پام به کله راځي؟ او چې د وطن غریبانان یې هرکلي له راشي، داسې یو نر غوندې لیډر د کام به کله راځي؟ او چې خان غریب دواړه قانون ته برابر کړي خود، په دې وطن کې اسلامي نظام به کله راځي؟ او په دې امید باندې مې ډېر انتظار ستړی کړلو، وایه ساقي زما د برخې جام به کله راځي؟ او په دې ترخو اخر د سړي خوله ترخه شي، ثابت ډیري کې دغه خوب بادام به کله راځي؟ او په دې ترخو اخر د سړي خوله ترخه شي، ثابت ډیري کې دغه خوب بادام به کله راځي؟ او دې کلندر ملنګ لمانه نن تپوس وکړلو، وی لیونیه ستا د زړه ارام به کله راځي؟ او زما کلام خو دې په چم ګاونډ کې ښه راخور کو، اوس مې په زړه کې چې دا ستا کلام به کله راځي؟ او مقتله بیت الاقدس ته چې مهدي امام به کله راځي؟ او دې د لنډی خلیل ته دا پیغام به کله راځي؟